بانو نبی علیہ السلام یو جهاد تتللیو صلی الله علیه وسلم جهاد تتللیو یو صحابی د مرغی څه وچو غاکا د ایغه بچان له ځالې نه راخیستیو نبی علیہ السلام ورته ویلې صحابو ته من فجع بولدها چاو چیغه ولدا مرغی چیغېدله دوی راوړل بچی نو دا مورې پسې چیغېدله نبی علیہ السلام ویلې من فجع بولدها چاو چیغه ولده د مرغانو مور په دې بچیو باندې علما وایي نن غربیان د مرغانو سره په خپلو وطنونو کې د مرغانو سره څومره مرحمت و مهرباني کوي قریبه دا ده چې داسې خلک اعلان وکړي چې غربیان د حیواناتو سره ډېر محسنین دي او اصل کې رسول الله قانون کې ښودلی الله ویلی دي الا امم امثالکم طنطاوي دلته فتوا نشر کوي وی مرغان څه دي د پسرلي په زمانه کې چې کله مرغان په ځالو کې وي ښکار حرام ده وی علما خو بدون د قید نه ښکار حلال بلی قیدونه نه کدي پکې دی وایي وی که سړی په دې فکر وکړي دا جهالت الاعما ده دا مضموم الابله ده چې هغه کفترې بچان کړي وي په ځاله کې صحرایي کفترې بچان یې هلته پاتې سي ته مور مړه کې دا کم مهرباني ده دا کم مرحمت ده رسول الله هلته څه ویلي من فجع بولدها دا بچانو باندې مور چاو چیغوله نو خو دا چیغول دي که نه چې مور یې ترې ګیر کې یا بچان چې لا تر اوسه بیل کړي نه وي ته یې وځوروې پې باندې دا ظلم او حرام ده دی وایي فلتأمر الحكومات الإسلام قاطبة بالتحريم الاصطياد كل الطير في فصل الربيع أيان تربية أولادها حتى يستغني الصغار عن الأبوين اسلامي حکومتونه دې مسلې ته چېرته فکر ده په ډېرې فتوا صادره کې اسلامي حکومتونه دا د امیر باندې یو حق ده چې د پسرلي په موسم کې د مرغانو ښکار ناروا ده ځکه هلته واړه بچان دي نو هغه چې پاتې سي پکې نو دا یو ظلم ده من فجع بولدها چا دا مور وچیغوله په بچیو باندې دی یو ظلم ده دی یو ناروا ده الله وی ما من دابة في الارض الا على الله رزقها وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحي الا امم امثالكم یوه خبر سوه طالبانو ورونو دې ته مو فکر وي